ټول امت مسلمه ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې تاسو د خپل ځوانۍ دا سره زر دی، دا ضایع نه کړئ، باید پر ځای استعمال کړئ. ګورئ اسلام ډېر مغلوب دی او کفر غالب شوی دی، نو خدای مکړي چې خدای پاک په ورځ قیامت بیا در ګرېوانه ونه نیسي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه نیسي. او باید موږ د دې د دین او اسلام او د دې ټولو حفاظت وکړو، د الله سره د سر سودای وکړو، راووځو په دې لاره کې جهاد وکړو او د مسلمانانو له ذلت څخه خلاص کړو. ګورئ کفارو چې سره څه په وس کړه هغه ټوله له مسلمانانو سره وکړه. د اسلامي شعایرو د قرآن او د رسول الله د دې ټولو صلی الله علیه وسلم د دې ټولو بې حرمتي او بې عزتي وکړه. اخر زه حیران دې ته یم چې د وجدان په طرف کې څه وخت پیدا کېږي، د غیرت په څه وخت کې پیدا کېږي. نو باید ټوله مسلمانان او ټوله مسلمه ځوانان استشهاد سره ته راوځي، که نه بیا جهاد ته راوځي، که جهاد نه وي په مخ نو باید ورسره وکړي. ګورئ ډېر د افسوس او د دغه ځای دی، خلکو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت په ژیره او دغه په سوچېدو به ځخنو حتی نقشې دې جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو اعمالو زړونه ځای کړي. نو باید د دې هر څه ځیر کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځیر نه کړو او د الله دین ځیر نه کړو. هر قرباني ته راوتلو، هر